نو ستاسو په خیال باندې ولې موږ د خپل شوق مطابق مضمون ولې نشو اغستی؟ څه وجه کیدی شي؟ موږ د خلکو د وجې نه د خپل مینې او د محبت سبجیکټ نشو اغستی. نو دا خلک به څه وایي د دې د وجې نه مینه به کم زړه ساتي، څومره ناکام به کوي. دا خو دنیا د سړي نه به دنیا خبوي، هغه یاران خو به زما نه خامخا خفوي. نو د کم زړه به ساتي. څوک وایي سپینې جامې واچوه، څوک وایي شنې واچوه، څوک وایي انګلیش ښه دی او څوک وایي پښتو ښه ده، څوک وایي میډیکل ښه دی او څوک وایي انجینیرینګ ښه دی. د چا به منې؟ نو موږ له پکار دی چې د خلکو په خبرو باندې غوږ نه ګرو، خپل سوچ وکړو چې زما کوم سبجیکټ خوښ دی او د هغې مطابق بیا فیصله وکړو. ها که مور پلار او وروڼه خویندې یا هغې نه مني نو خپل استاد قایله کول پکار چې هغې قایله کړي، هغې باندې دا خبره ومني چې د دې هلک دا شوق دی او دې شوق ته